इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ने मुझे बाज़ाब्ता दावत दी है। د طالبان او پاکستان په اړه د مولا ډیزلي تازه اعلان او د جنرال مبین غبرګون وایي تا ته ضرورت نشته ته په کومو سترګو راځي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویلي اوس مهال پاکستان د افغانستان په شان ثبات ته اړتیا لري. موږ به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې بیا ورغوو. هغه ویلي چې پلان لري چې په پاکستان کې د فبرورۍ د 8مې له پارلماني ټاکنو وروسته افغانستان ته سفر وکړي او زیاته کړې ده چې د سفر موخه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کول دي. ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې طالبانو له هغه په رسمي توګه بلنه کړې ده. افغان طالبانو ته نږدې دغه مذهبي مشر ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید د باور پر اړیکو ولاړه وي او دغه باور باید وساتل شي. د جمعیت علماء اسلام مشر اعلان کړی چې د ټاکنیزو ناندریو له پای ته رسېدو وروسته به لومړیتوب افغانستان ته سفر او له طالب چارواکو سره لیده کاته وي. نوموړي ویلي چې له طالبانو سره به لیدنه کې باید د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تلپاتې باور رامنځته کولو هڅې وکړي. هغه وایي پاکستان د خپل ځواک لپاره افغانستان ته اړتیا لري او افغانستان د خپلې خپلواکۍ د ساتلو لپاره پاکستان ته اړتیا لري. هغه د نړیوالو قوانینو پر تعقیبولو د ټینګار په ترڅ کې ویلي له نړیوالو قوانینو په استفادې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلافونو پای ته رسولو ته جدي اړتیا ده. جنرال مبین لیکلي الله د مرګۍ په نصیب کړه په کومو سترګو افغانستان ته راځي یا الله د شهادت لوړ مقام ورته په نصیب کړي. مبین تر دې وړاندې هم ویلي و چې مولانا یو استخباراتي مهره ده او افغانستان ته د ګټې پر ځای زیان رسول غواړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.